او په سپوږمۍ ترپال راکش کړله ته به اختر څنګه کې. افغان سیاسي څیره جنرال موبین تازه په یو مرکه کې له پاکستاني سیاسیونو سره جنجال کړی. جنرال موبین توندې څرګندونې کړي، وایي موږ د کوزي پښتونخوا دعوه لرو. پاکستاني ولس او افغانان له یو بل سره دوستي او اړیکې لري. موبین وایي زموږ 4 یا 3 نسله په پاکستان کې لوی شوي دي او تعلیمونه یې کړي. وایي اوسنی وزیر اعظم د خلکو مشکلاتو د حل لپاره راغلی، نو هغه هم د بریدونو پړه پر افغانستان اچوي. موبین پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د خپل هیواد پر امنیتي وضعیت فوکس وکړي. وایي افغانان پر هیڅ چا د شالو خوا ګزار نه کوي. وایي دا زموږ تاریخ دی، موږ چې څوک وهو نو مخامخ پرې برید کوو. موبین وایي پاکستان تل د دوست په شکل د شالو خوا پر افغانانو ګزار کړی. هغه وایي پاکستان امریکا ته د 33 میلیارډ ډالرو په بدل کې ملا ضعیف بربان وسپاره. موبین خان وایي تر اټکه زموږ خاوره ده، که پاکستاني مني او که نه. موبین وایي امریکایانو ته پاکستان بمونه رالیږل، خو تورخم هیڅ بان نشو، اوس د ټماټرو او رومیانو لپاره بندیږي. موبین پاکستان ته د پیغور په شکل ویلي موږ په اسامه غیرت وکړ، خو تاسې عافیه صدیقي هیڅ رانه وصله. وایي که چېرته دواړه هیوادونه د یو بل په تاوان خفه شي نو موږ به په آسیا کې بې مثل هیوادونه یو او هیڅوک به زموږ د مقابلې هم نه وي.